د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د مصر، سودان او فلسطین د علماو له پلاوي سره وکتل. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په داسې حال کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محترم ملا خیر الله خیرخوا او د استخباراتو لوی رئیس محترم ملا عبدالحق وثیق هم حضور درلود. د علماو پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه: موږ له تاسو مننه کوو چې تاسو افغانستان ته راغلي یاست او د افغانانو له حالته مو ځان خبر کړ. یقینا چې د نړۍ مسلمانانو په ځانګړي ډول علماو له خپلو افغان ورونو سره هر وخت همدردي کړې او موږ مو منندوی یو. ورپسې د علماو د پلاوي مشر او غړو یې په خپلو خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت له لوري د امریکا او ناټو پر وړاندې جهاد حیرانونکې حماسه یاده کړه او د دې لویې حماسې مبارکي افغان ملت ته ورکړه. هغوی دغه بریا نه یوازې د افغانانو بلکې د ټول اسلامي امت لپاره ویاړ وباله. پلاوي د خپلو خبرو پر مهال د افغانستان اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین شیخ صاحب هبت الله اخوندزاده حفظه الله له لوري د عمومي عفو اعلان د نړۍ په تاریخ کې بېساري بیلګه او د مکې فتح عمومي عفو ته ورته ګټوره او د ستاینې وړ یاده کړه. په پای کې محترم ملا صاحب د یادو علماو له راتګ او معنوي ملاتړ څخه د مننې ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل چې په نړۍ کې د افغانستان د حقیقي وضعیت درسته ترجماني نه ده شوې او متاسفانه غربي رسنۍ هر څه ته منفي بڼه ورکوي. تاسو خپلو ولسونو او د نړۍ مسلمانانو ته د افغانستان د اوسني وضعیت، نظام او افغان ولس واقعي ترجماني وکړئ.